یعنې که هغه دین صحیح بیا چې لاړ مسیحیت یې وکړه نو مسیحي نه شو. ویې ویلې چې زمونږ د قوم په شرک کې او د مسیحیانو په شرک کې څه فرق ده؟ داسې خاص فرق نشته، نو زه د مسیحي کېږم، دلته هم د ابراهیم دین نشته. نو مسیحي نه شو. یو مسجد یې جوړ کړی او ویلې چې زما په دې مسجد کې به جنوب سړی هم ننوځي او حایضه ښځه به نه ننوځي. همدا مسله نن زمونږ هم ده، همدا مسله نن زمونږ هم ده. او ده به ویلې چې ای خلکو والله زه د ابراهیم په دین یم، زه د ابراهیم په دین یم. او دا شعر الحمد لله ربي لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما. حمد زما هغه رب ته دی او هغه الله ته دی چې زما رب دی او شریک نه لري او څوک چې دا نه وایي هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي. نبي صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته تشریف راوړ نو خلکو ورته ویل چې دغسې دغه ته یو سړی دی همدا دغه مطلوب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوړ، خلکو لاس ته وشو، راغی د نبي صلی الله علیه وسلم ته. نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل تا سره څه دي؟ د رسول الله مبارک دې زړه مو چې بوتان عبادت مه کوئ. نو ما هم ممکن همدا ما سره دا خبره ده، ما خو زه مخکې نه په دې باندې پوه شوی. ایمان یې راوړ په نبي صلی الله علیه وسلم باندې، خو ډېر سپېږیری شوی، ډېر بوډا شوی دین حنیف باندې. دا د اسماعیل علیه السلام د دعوت هغه نتیجه وه چې 1.5 کاله پس هم داسې لږ لږ خلک پاتې شو. بل سړی عامر ابن عباسه د بني سلیم د قبیلې نه، دوی بت پرستي نه کوله او د جاهلیت په زمانه کې به خلکو ته ویل ای خلکو تاسو ګمراه یې، په غلطه لاره باندې روان شوي، دا د ابراهیم دین نه دی چې تاسو کوم لاره باندې روان شوي او دې ته د ابراهیم دین وایي، په غلطه شوي یې تاسو. هغه به خلکو ته ویل ای خلکو بوتان هېڅ شی نه دي، بوتان هېڅ شی نه دي. بیا خلکو ورته ویل ای ته چې داسې خبرې کوې، داسې خبرې محمد هم کوي. نو راغی نبي صلی الله علیه وسلم مخامخ شو، رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دې خو خپل عقل نه کوې، زه الله هم دې دعوت سره لېږم، زه الله په دې باندې مکلف کړی یم. خو ته ما ته ایمان راوړه او چې ایمان راوړې نو جنت ته نه شې تللی، ځکه دا پیغمبر کوم ته په خپل وخت ایمان یې راوړه په نبي صلی الله علیه وسلم باندې او مسلمان. څلورم سړی زید ابن عمرو ابن نفیل، دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تره زوی و، سکه د کاکا زوی و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. کلک موحد، شرک یې پرېښود، بت پرستي پرېښود، مرداره به یې نه خوړه، عربانو به مرداره خوړه. ده به عربانو ته چې مرداره ولې خورئ؟ مرداره د ابراهیم په دین کې مرداره یو شی چې ذبحه شوی نه وي، هغه د ابراهیم په دین کې مرداره ده، هغه به ولې نه خورئ؟ ولې مې خورئ؟ وینه به یې نسکه. عربان چې کله بېدینه شوي وو، د دین نه اوښتي وو، نو بیا به یې وینه وڅښله. نو روانه وینه چې درته مسفوح قرآن کې راغلي چې حرام، او دین ابراهیم کې هم حرام وه، نو وینه به یې نسکه. او خلکو ته به یې ویلې چې دا کوم شیان د بوتانو په نوم باندې نظر کېږي دا حرام دي، د بوتانو نظر مه خورئ، نظر خو د الله په نوم باندې کېږي، د الله د نوم نه پرته د بل چا د نوم نظر نه کېږي. او خلکو ته به یې ویلې چې خپل اولاد د بوتانو د رضا کولو دپاره ولې حلاله وایي، قتل به یې خلک باندې کول. بیا لاړه د شام او د فلسطین سفر یې وکړو چې وګوري په یهودیت کې او په مسیحیت کې د ابراهیم د دین څه نښه شته که نشته. چې لاړو نو ویل هلته هم څه نشته، نو وایي دا هم نه ویې ویلې زمونږ او د دې په شرط کې سفر نشته دی. اسما بنت ابي بکر د ابوبکر صدیق د رسول الله خیره وه، دې ویلې زما یادېږي هغه بوډا چې ورځ د بیت الله شریف دیوال نه ناست و، تکې یې وهلې وه او ویلې ای قریشو، ای قریشو، کوم شی چې د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح شي نه یې خورم، دا مردار دی. ویلې ای قریشو، په الله قسم زما نه پرته په دې مکه کې هېڅ څوک نشته چې د ابراهیم په دین باندې. او بیا به ویلې ای الله، که ماته ستا د عبادت طریقه معلومه وای، ما وکړه. زه خو نه پوهېږم چې ستا څنګه عبادت د بت عبادت هم کوم، خو که ستا د عبادت طریقه ماته معلومه شوې وای ما خو به کړې وای او ډېره په خوشحالۍ به مې کړې. نو بیا به یې ویل لاس داسې په ځمکه یې ښوده او سجده به یې کوله. ټوله پوه شوې وه چې سجده د الله د عبادت په طریقو کې دی چې ته معلوم کړي.
په خپل لاس باندې به سر ټیټاو سجده به یې وکړه او بیا به یې ویل چې الله زه ستا په عبادت څنګه که پوهېدی ما به کړی اوس موږ باندې څومره د الله زموږ منځ کې قرآن زموږ منځ کې حدیث دی زموږ منځ کې د رسول الله سیرت دی دین ژوندی دی او دا قرآن او حدیث او سیرت داسې نه دی چې څوک پرې نه پوهېږي چې خلک زموږ کې وایي چې شته عالمان شته دی په مساجدو کې په رسول کې په خپلو کورونو کې چې هغه زده کړی دی هغه پوهېږي څومره الله لوی فضل دی چې دین الله موږ ته ساتلی دی او دین الله موږ ته محفوظ کړی دی وایي هغه به چغې وهلې چې الله که ماته ستا عبادت طریقه معلومه وه که ماته ستا د بندګۍ طریقه معلومه وه چې دا پوره کړی دی ما به ستا عبادت کړی وو زه خو نه پوهېږم او یهودیت هم صحیح نه دی او نصرانیت هم صحیح نه دی او دا خلک چې دا شرک کوي دا صحیح نه دی بیا د حضرت عمر پلار چې و خطاب نو خدای خو ورانو نو دی به یې تنګو چې دا د پلار نیکه دین پرېښی نو بیا د مکې نه وشړه او مکې کې به یې هلکانو ته تیږې ورته ونیولې او ورته به یې ویلې چې بېرته مه پرېږدئ چې مکې ته راځئ ځکه چې دی وایي د بوتانو عبادت مه کوئ د الله عبادت وکړئ د الله بندګي وکړئ بیا کلي نه وتښتېد کلي نه چې وتښتېده نو بنا د لخم ته هلته یې ملنګي کوله ځکه خپل دین یې وتښتېد موږ به دلته پاتې کېږي بیا کافرېږم او بیا به چې دی خو زندګي کوم بله لاره نو بلا د لخم کې هلته بیا دا خبرې کولې بیا یو عرب قتل مړی شهید یې کړ چې ولې پلار نیکونو د دین نه اورېدلی او په بله لاره باندې شوی او شام کې یې کوښښ وکړو چې په مسیحیت کې یا په یهودیت کې د الله د دین څه نښې نښانې پیدا کړي هلته هم څه شی پیدا نه شو کړی بلا د لخم چې دا خبرې خلکو ته کولې هلته هم دی قتل کړه او مړی کله چې نابغ مړ شو نو د اسماعیل علیه السلام په وړه کورنۍ وه هلته خو جګړه قبیله کومه راغلې وه جرهم راغلي نو جرهمیانو په زوره باندې د خپلو قرایانو نه د بیت الله د مشري دا شیان واخیستل او جرهم او بني قطوره دا یو بل کورنۍ او خاندان وه او بني قطوره چې و دا د عمالقه یو شاخ عمالقه دنیا کې مشهور قوم تیر شوی نو جرهمیانو او بنو قطوره چې دی د بیت الله شریف مشري واخیسته بیا جرهمیانو چې دی ظلم شروع او د بیت الله د جنګي ارمانه کوله د حاجیانو خدمت یې نه کوه بلکې حاجیانو باندې به ظلم کوه نو بیا الله رب العالمین بله قبیله پرې مسلطه کړه بني بکر ابن عبد مناف دا قبیله پرې باندې راغله چې دا د بنو کنانه نه یو شاخو زوروره قبیله وه او بله قبیله پرې راغله غفشان چې دا د بنو خزاعه شاخو دا دواړه یو شو بنو بکر ابن عبد مناف او غفشان یعنې کنانه او د خزاعه عربو د بنو قبیلې الله مشري دی او کفر به الله پاک ولکه بیا مشري دی مشري بیا په دې ډول کې غفشان سره یعنې خزاعه سره چې کله خزاعه ظلم شروع کړو جرهم چې کله د بیت الله شریف نه تښتېدل نو د بیت الله ټوله خزانه یې واخیستله په زمزم او د زمزم بوی یې پټ بیا چاته معلوم کړو چې زمزم بوی یې کله ظلم شروع کړو او جبر شروع کړو او په صحیح طریقه باندې هغوی چې دی دا کار ونه شو کړی نو دا شی دی الله رب العالمین قریشو ته الله قریشو ته په دې طریقه باندې دا شی منتقل شو چې قصی چې دی د قریشو سردار و خو دی یتیم دی د کلاب شو کلاب ښځه کړې وه بیا هغه ښځه چې وه کله کلاب مړ شو ښځې د حرام ابن ملحان یو سړی هغه سره یې واده وکړو لاړه شام ته قصی خپل سکه ورور پیدا خپل ورور پیدا چې هغه زهره ابن کلاب زهره ورته یو سړي لور وکړه هغه سړی چې و هغه په دې بني خزاعو کې د غوښانو کې د بیت الله متولي کله چې هغه سړی مړ شو نو د مرګ نه وروسته یو روایت دا دی چې هغه ویلې ما نه کړی د بیت الله مشري زما دا زوم کې قصی او بل روایت دا دی چې قصی مړ شو نو دی کلک شو خپله
کله چې عربي قبایلو جنګ ورسره کوو نو دوی ویل چې فیصله کړو نو فیصلې ته د بنو یو سړی اوامر هغه مقرر کړي چې دی به فیصله وکړي هغه ویل د بیت الله حقدار همدا حسین دی ځکه چې دا قریش دی او دا اصلا د اسماعیل اولاد او خو ځان خپله کوم ځای نه راغلي نږدې اولاد د اسماعیل حسین دی نو دا مشري حسین ته پاتې شو چې حسین ته مشري پاتې شو حسین ټول عرب چې دی دا قریش چې دي نو هغه راوستل په بیت الله شریف کې جمع کړل قریش څوک دي تاسو د رسول الله نسب واورئ نو بیا قریش راوستل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عاشر ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مراد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد ابن مالك ابن النذر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس يا الياس ورا ابن مضر ابن نزار ابن معن ابن عدنان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنان چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې خود رسول الله ویلي چې د عدنان نه مخکې چې کوم نسب خلکو جوړ کړی ابراهیم علیه السلام ته رسولی هغه کې دروغ رښتیا کړی شوي خو عدنان پورې دا نسب او عدنان باره کې دا یقیني خبره ده چې هغه اسماعیل علیه السلام په اولاده کې شامل سره دلته د رسول الله مبارک په لیکونو کې یو سړی راځي غالب ابن فهر د فهر اولاد چې دی دا ټول قریش ځکه د فهر لقب جو قریش قوي مالکه ده نو د فهر اولاد دا قریش نو دوی اوسه دا ټول قریش جمع کړل د فهر اولاد او د مکې مکرمې ته راوستل یو عربي شاعر وایي قریشي ابوهم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر تفضل قصير يدعى مجمعا أكتب مجمع غير ذكر قبائل جمع به جمع الله القبائل من فهر تدبر زريبان الله بنو فهر قبائل بنو فهر يعني قريش قبائل الله تدبر زريبان مكان مكرمتي راجع كرل أو راجع ده كذا جمع كرل قريش جمع كرل المسيح عليه الصلاة والسلام لتولدنا سلوك سوكاس يعني بسلوك سوما مسيحي زنكي ده قريش دول جمع كرل مجمع يا حسين نو أنا مخي كسافو يذكروا جو حسين فكما كان طبعا ده مشري ولي ولا تمر ولا تستحق بيت الله شو خبره هذا ورور پیدا کړ زهره پیدا هغه وخت چې کعبه متولي او خلیل ابن حبیشه الخزاعي ابن خزاعه قبیلینو دا به د دې باندې کاټ نو د قصر کې ځان راځو نو اسماعیل علیه السلام اولاد ته د خزاعه او د جرهمه بیرته اسماعیل علیه السلام نږدې اولاد ته الله پاک د بیت الله شریف وسپاره قصي چې و دوه ځامن یو زوی د قصي عبد الدار او بل بچی چې دی عبد مناف د نبی علیه السلام دا مشهور زوی د قصي په ژوند کې مشري سرداري شرافت او ولایت راوسته عبد الدار ورکه عبد الدار ویل چې پلاره ابا مې لوی سړی شو په قریش دا په ژوند کې د ځینو څه شي ورکه نو قصي او ته ویل چې ستانه ودا شي جوړ نو قصي چې د بیت الله شریف ټول مشري او خاني او ملکي د بیت الله چې وا هغه د قصي په لاس کې وا هغه کې یو عبادت وا یو حجاب وا یو سقایا وا یو لوا وا یو ندوا دا پنځه منصبونه دي نو دا پنځه منصبونه عبد المناف ته چې ورنه قصي دا ټول واسطه عبد الله چې عبد الله ته ورکړو نو بیا د عبد المناف ته الله بچ ورکړو عبد الله ته الله بچ ورکړو عبد المناف نه چې کوم بچی پیدا شو هغه څلور ځان یو هاشم یو نوفل یو مطلب یو عبد شمس نو دا هاشم دا به د نبی علیه السلام هغه لیکلو
ندا بنو عبد الدار بچي او عبد مناف سوق پورې بدکان عبد الدار سره ولا کوو یو وخت به دې ترمن سره وره ولې او څه وایي دا بابا او زمان بابا هر شتا کله بابا راکړي بس دې نه کړی هغه په تاسو باندې راځي زوره راځي یو جنگ شو چې جنگ شو سقبایل د بنو عبد الدار سره ودرېدل او سقبایل چې د بنو عبد مناف سره ودرېدل نو دوی چې ډېر لوی جنگ په فیصله وکړه چې سقایا او حجابه غالبه د حجابه لواء او ندوه د بنو عبد الدار په معنا کومه حجابه د بیت الله چوکیداری په پیدا ده لواء جنگ کې بیرغ ورته کوي ندوه پارلمان د دې درې شیانو مشري ورکړه عبد الدار بچو او سقایا اجازه توبه ورکړه رفاده اجازه د ډوړې ورکړه دې ورکړه بنو عبد مناف ته د نبی رسول الله د نزدې لیکونه بیا بنو عبد مناف کې د عبد مناف کو څلور زمانو یو هاشم یو نوفل یو مطلب یو عبد شمس نو دا بیا هاشم ته دا درې ورغلي چې نو دا مشري د دوه شیانو هاشم سره راځي هاشم چې ده د خپل نوم عمرو او دته هاشم څنګه وایي هاشم مې ته کوم کېدو هغه راغله نو وخانه کلو قروار ورګه مې ته کوله او ته ورغله په کوم چې مارش نو بیا نوم ته خلک هاشم کېدو خپل نوم عمرو نو دې هاشم بیا د یو تجارتي سکیم یو پلان جوړ خپل چې دی راغله د روم او د شام د بادشاهانو سره تعلق ورکړ بل ورور عبد شمس ولېږه حبشي بادشاه سره تعلق ورکړ مطلب یې ولېږه د یمن بادشاهانو سره تعلق ورکړ نوفل ولېږه د عراق د فارس بادشاهانو سره تعلق ورکړ د هغې نه تجارتي مراعات واخیستل د هغې نه د لارې د امن خطونه واخیستل د تجارت شروع دا د نبي علیه السلام هغه نیکونه او وروڼه دې چې تجارت شروع کړه دا څلور واړه وروڼه بیا مشهور شو متجرین تجاران او دې ته اصحاب الایراف ویل یعنی سره تعلق لرونکي نو د دې قافلې په تیرې دې اساني باندې خلکو له دا بیت الله خادمان اجازه ته ډوړې ورکړي نو د دې قافلو باندې په خپل حمله وکړه نو د تجارت دې ورلوه دی وړه نبی صلی الله علیه وسلم بیا په بنو عبد مناف کې بیا هاشم او قرآن کې الله لري ځکه چې هاشم په ټول تجارتي پلان او سکیم دا شیان چې ده هاشم دوه ذکر یو خزانه چې مدینه کې کړه او په بنو خزانه دا هغه کې خزانه کې کړه دا غیر دوه ماشومان پیدا شول کې یا حیه او یا ابو سیفین دا په تجارت ته نو مدینه کې بیا کوه بیا دوه خزانه چوکړه دا بیا په مدینه منوره کې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دینم سلمہ بنت عمرو بن زید ډېره مخوره او ښایسته او ملکه ونه دی ځکه خوښه شوې وه چې دا د مدینې بازار کې تخت باندې وکېناستېده بیا به هغه شی ماته واخلي دا شی ماته واخلي دا شی خاص کړي تجار نو هغه ویل چې دا ملکه راځي کوم نو هغه ورته ویل زما زه ډېرو خلکو غوښتې چې څوک نه کوم زه په دې شرط باندې کوم چې کله بیا زه ځان ته راغلم بس ته راغلم او چې څنګه زما ترتیب وي هغه زما سره به ژوند تېروي نو هاشم ورته ویل صحیح دی څنګه چې ستا خوښه یې هماغسې به ژوند تېروي ځکه زه ته خوښه شوې وه نو هغه نکاح یې وشوه هاشم دې سره یو ځای شو هاشم چې لاړ شام ته شام کې په غزه کې وفات شو چې غزه کې وفات شو نو وصیت یې وکړ چې زما اولاد زامن کور مشري دا به زما ورور مطالب سره دا مطالب سره او دغه یو ځای کېدو نه د ده بچی پیدا شو دغه بچی پیدا شو چې عبدالمطلب باندې بیا مشهور شو د نوم یې کېښوده شیبه عربان سپین ږیري ته وایي دا چې پیدا شوی دا به ځینې کې ویښته سپین وو نومونه به شیبه سپین ږیری پیدا شو ته خوش مزاجه یې شیبه بیا چې ډېر ښه سړی و او ډېر ښه هلک و نو خلکو ورته ویل شیبة الحمد عربۍ تعریف ده تعریف والا شیبه هغه شیبه چې تعریف والا بیا د حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پلار راغی مکې ته
مکه کې مطلب ولیدو مطلب ته ویل اے ګناګ دې لري شیبه او ډېر ښایسته ده ډېر خوبرو مخور او ډېر خوځوان دی او د دلته ناست دی وراره دی هلته دی د هاشم بچی نو مطلب ورور مې یاد شو د ورور مرګ مې یاد شو عربو کې ورور ډېر ویل ورور تر زوی عیني ګران نو خو باندې سپور شو مدینه منوره ته چا ورته ویل هغه شیبه ده لاړ ورته لاړ شو ویې اوس پوه شوم ما په دې وخت باندې واقع ده ورته ویل نه ته مال د مور د مور نه پوښتنه شوه د مور وکړه د مور نه پوښتنه کړم چې زه څوک یم ورته ویل ته هاشم ستا په مخه کې پاتې لاړ ته د جارتي سفر کې مخ شو مور یې ویل زه نه پرېږدم زما دا یو زوی دی هاشم دا زه مکې ته ولې پرېږدم مطالب ورته ویل ښځې ته ښځې ته نه پوهېږې دا پرېږده د پلار په مکه کې بادشاه و زه د خپل پلار بادشاهي راوړم او د پلار نه پس د پلار ټوله ملکي بادشاهي زه ته پاتې کېږي ولې یې نه پرېږدې مور یې ترلاسه شو نو دی راوړ چې راوسته اوښه باندې ځان پسې کېنولی و مطالب د دوم په شیبة الحمل نو خلک ویل عبد المطلب د مطلب مرایا د مطلب غلام دی نو خلکو مرایا نه دی وراره نه دی د هاشم زوی دی نو یې شیبه دی کوم سلام دې عبد المطلب باندې مشهور شو د مطلب غلام نو دې بیا راوسته مکه مکرمه ته او د کور کې د پلار څونه دارایي څه شیان چې وو د عبد المطلب ته چې د نبي صلی الله علیه وسلم بابا عبد الله پلار دې دته ټول شیان عبد المطلب ته وسپارل عبد المطلب چې کله راځي په مکه مکرمه کې موږ په یو حالت دی پلار وفات شوی درې دونه مطلب سره دی نوفل سره دی عبدشمس سره څو وخت کېده چې مطلب مړ د هاشم نه پس د مکې خاني ملکي مطلب ته پاتې شو همدا د هاشم وصیت چې مطلب مړ شو بېرته یې بېرته پاتې شو د مطلب د مرګ نه پس د هاشم زوی عبد المطلب ته شیبه ته دا ټوله ملکي خاني پاتې شو د شیبه یو بچی و حارث عبد المطلب ته الله خوب وښوده او د زمزم ځای ورته وښوده چې زمزم بیا راوباسه دا ګورې دا شرافت الله اوس نبي علیه السلام ته نږدې کوي دغه یو بابا زمزم الله د دې په لاس وباسي جو چې زمزم د زوی حارث ته ویلې راځه خپل بچي سره لاړ زمزم په بره نږدې چې رانږدې شي نور تر ګران راغله چې موږ هم د عزت او شرافت کې برخه اخلو موږ هم وباسو دی ویل نه دا الله ما ته خوب کې وکړه دا خو په کلونو پړو که تاسو ویستی شوئ تاسو د دې جوګه وئ الله به تاسو ته خوب کړي دا د الله خوب ته وکړه وایي نه ولاکه د سپي پنځه خو یو یوازې یو زوی او یو دی نو یې څنګه چل کړو نو ویې ویلې چې د فلانۍ قبیلې کاهنې ته ولاړ شو هلته کومه کاهنه وه دې چې کاهنې طرف ته روان شو چې کاهنه به څه فایده راکړي هغه یې ګوه نو لاره کې یو دښته راغله د عبدالمطلب او د عبدالمطلب د ملګرو اوبه خلاص شوې تر ګوران ته یې وراکړي کوم مختلف رقیب چې دا دی بس دوی وښي چوک کړی کېناسته نو عبدالمطلب خپل ملګرو ته ویل چې کندې وباسئ چې هر یو مخکې مړ کېږي کندې ته بیا اچوي سپي خو ګڼو نو کندې وویستې نو بیا یې ویلې نه خو ژوندي و راځئ چې حرکت وکړي کېدای شي اوبه نږدې پیدا شي خپله اوښه بس ولا چې حرکت چې اوښه بس ولا چې اوښه خاص باندې ایښوده چې جګه شي الله اوبه الله چې اوبه ویسته دی اوبه وڅښلې تر ګوران ته غږ کړه چې راځئ اوبه واخلې هغه ډېر بس موږ کاهن کړی الله تعالی پرېږده اوبه هم تاریخ دی د زمزم باره کې په دې دښتې بیابان کې الله ستا د اوښې د لاندې نه اوبه وویستې تا ته الله فضیلت درکړی موږ تا سره څه جګړه مګړه موږ درته راغله نو بېرته راغلل دا کار درته پاتې نو ته په دغه وخت کې کمزوري محسوس کړه چې زما که یو زوی نه وی او ډېر زامن مې دی ما خوب ما لیدلی او دی ما سره پکې نه شریکوي نو ویل الله که لس زامن دې راکړه چې زه کوم کار کوم د نیکۍ او د خیر چې زما سره پکې مرسته وکړي یو به ستا په نوم باندې ځه
الله الله سدول زمان طول زمان أقول ما الله تنزل خذوا يو زوم يو حارس أمون ما نخلو زيادة أو الزيادة أو كسدام شكل مطلب فرشوا نوفل الذي ورارد عبد المطلب هو قربان أبزار كور ما كتر سهل بس مكان ما عبد المطلب هو واحد من أولئك كا ويخص الشيء الكبير مدينة منورة تقول ماما كان umur pada Madinah wasalama عشان Madinah كيف ذكرها ماما كان تقولي جراش يطول خرايا وغيره أو نوفل جداد ما كان يقول ترى أبو سعد ماما أتيا أسوار زان سروا بس وصل يقول والله كذا رأيت مكة مكرمة مكة مكرمة لما نزلت على واجه لما نزلت على ماما بس يجلس كورتا وين كورتا نرى سمسومي دز مكة كذا شرطة ده نوفل برد وين نوفل برد ولا شيء كذا تقول سرلا ولا نوفل ده بالمثلث الشيبة مكة وركه كم وركه نوفل تقول إذا كان سرلا كذا في مدينة نرى وين ده فرش مشرع جواهر دي جواهر نبيعها لفريقة بريش بيدا أتيا كسان سراوكلي بيرت بيعها مدني ما هو ده مثلا تيرا شيء الزمزم مثلا تيرا شيء الله كذا ما تزامن كذا زمان مرسته وكي نزوم يوم قرباني نقول كذا نور تبالي تفلار أي رجال عليه مقالة إتزامن يا أري يوم مقالة مقالة kita Allah taruh ada kali nuai macam bawa cuma orang bawa orang baca wala pura khasta baca وخيار baca أو خبرو خزوان بنزوج كلام عبد الله لا سيقول عبد الله أو أبو طالب إمام بكال لا سكون اليوم أبو طالب ما تكلم جوالا كنا إمام هو dia Nuabu itu adalah betul-betul bukan orang sakar, punya mereka orang selalu berpuji. Coba kalau Quraisy sederhana tu, cakap Abdul Muttalib itu semua orang. Maknanya apa? Nabi Muhammad SAW kata, "Orang Taiwan kahin terbawa, kahin terbawa orang Taiwan je, tapi dia tu seorang orang kau ulah sukan dia kau terbawa Abdullah dia orang macam. Kau nak ada bukan dia macam. Bukan yang lain kalau isbian, marwan, haiwanat, insan, semua boleh jadi je. Dia berusaha kita lah. Atau Abdullah jadi Allah Rabbil Alamin. Ada ayat jadi Allah Pak baca. Mungkin dia, mungkin dia seru. Jadi kata dia seru. Bahagia dalam. Alhamdulillah. Allah tidak asal-asalan boleh bersalah pada Allah yang Raja. Allah di semua orang-orang berbagai maaf di Allah berlalu menjadi apa yang beram. Jadi dapat rasa taklifnya fikir ini Allah berlalu menjadi rasa wasat tak Allah mentabak. Dari berlalu Allah mentabak. Allah jadi nanti usah Rasulullah. Odas mati rasa syaitan. Rasa syaitan tidak terbentuk. Awal kalau kau cerita apa yang ada, kau abrahana mana? Jangan ragu, orang macam syaitan bergerak. Jadi biasa dia udah dia mana kan? Sebenarnya apa hati kan? Awal juga cerita tu sesuatu udah. والله أعلم وأبرح بتدرى ذكر حياته وترك كلامه أو أقوم أقام رمضان دي
د حملې کولو لپاره را روان شو. لاره کې د عربو واړه قبایل هغې سره د مقابلې کوشش وکړو او د ده د لښکرو سره چې مقابله کوله. لاره کې حبیب ابن نوفیل د خصعم د بلاد نه د هغې د وطن نه ځان سره واخیست، هغې ونیو، هغې مقابله وکړه. بیا ورته